Number 1. زما روژه ماته ده. My fast is broken. My fast is broken. روژه ماتی ده راشه. Come for iftar. Come for iftar. iftar معنا روژه ماتی. پیشنمی ته وختي پاڅېږه. Wake up for pre-dawn meal. Wake up for pre-dawn meal. سبا ته 18مه روژه ده. Tomorrow will be 17th fast. Tomorrow will be 17th fast. د روژې میاشت لیدل شوې ده. The Ramadan moon has been sighted. The Ramadan moon has been sighted. sight معنا لیدل شوی. sighted د sight دویم حالت ده. اختر میاشت لیدل شوې ده. نو په انګلیسي کې اختر ته ویل کېږي عید. نو جمله داسې جوړو: The Eid moon has been sighted. The Eid moon has been sighted. سبا ته به ته روژه ونیسې. Will you observe fast tomorrow? Will you observe fast tomorrow? observe لکېږي نیوله. تا څومره روژې نیولې دي یا تا څو دانې روژې نیولې دي. نو په انګلیسي کې به وایو how many fasts have you observed. how many fasts have you observed. په پیشنمي کې تا څه خوښېږي یا څه خوښوې. what would you like in سحر. what would you like in سحر. د سحر معنا ده پیشنمی. زما کوفته خوښېږي په پیشنمي کې. I like meatballs in سحر. I like meatball in سحر. زه په پیشنمي کې وچه مړۍ یا ډوډۍ نه خورم. I don't eat bread in سحر. I don't eat bread in سحر. سحر ویل کېږي پیشنمی. تاسو د روژه ماتي لپاره څه پخوئ. What do you cook for iftar? What do you cook for iftar? What do you cook for iftar? فکر کوم چې ستا روژه نشته نن یا تا روژه نه ده نیولې. نو په انګلیسي کې به وایو I think you don't have fast today. نن اتا روژه ده. Are you fasting today? Are you fasting today? نه زما روژه نه ده. No, I am not. No, I am not. زه وږی شوم نو مړۍ مې وخوړله یا ډوډۍ مې وخوړله. I felt hungry and ate food. I felt hungry and ate food. زه تږی شولم اوبه مې وڅښلې. I felt thirsty and drank water. I felt thirsty and drank water. په هیره سره خوراک چې ده یا خوړل چې ده روژه نه ماتوي. Forgetful eating doesn't break fast.
forgetful eating doesn't break fast. آیا زه په روژه کې پچکاري لګولی شم؟ Can I get injected when I am fasting? Can I get injected when I am fasting? په خجیرو سره خپل روژه ماته کا. Break your fast with dates. Break your fast with dates. زه په اعتکاف کې یم یا په اعتکاف کې ناست یم. I am sitting in seclusion. I am sitting in seclusion. seclusion معنا اعتکاف. د اختر سودا دې خلاصه کړې ده یا بشپړه کړې ده. Have you finished your Eid shopping? Have you finished your Eid shopping? موږ به د اختر شپه په یو ځای تیره کړو. We will spend the Eid night together. We will spend the Eid night together. Eid night ویل کېږي د اختر شپه. دا لاندې څو مهم لغاتونه دي د روژې او د اختر په باره کې. نو هیله ده چې دا زده کړئ، ځان سره یې نوټ کړئ. لومړی ده سحر. سحر د سحر مطلب دی پیشنمۍ، او د پیشنمۍ لپاره بل لغات موږ استعمالوو چې پری ډان. پری ډان. دوهم افطار. افطار ویل کېږي روژه ماتی. بله لومړی عید الفطر کوچنی اختر. عید الفطر کوچنی اختر یا سمال عید هم ورته ویل کېږي. سمال عید. بل لغات ته عید الاضحی. عید الاضحی لوی اختر. عید الاضحی یا بیگ عید. بیگ عید لوی اختر یا لوی عید. د انګلیش ټو پښتو لرنینګ کورس ګرانو زده کوونکو، د نن ورځې کلاس تر دې ځای پورې و. هیله ده چې یو څه مو ورڅخه زده کړي وي. که غواړئ چې انګلیسي ژبه په سمپل ساده پښتو ژبه کې زده کړئ، نو مهرباني وکړئ زموږ انګلیش ټو پښتو لرنینګ چینل در سره سبسکرایب کړئ او تر څنګ یې د بیل آیکن ووهئ او بیا په آل کلیک وکړئ. دې سره به زموږ هر نوی کلاس چې موږ یې روزانه اپلوډ کوو تاسو ته په خپل ټایم در ورسیږي. او که چیرته کومه غوښتنه، نیوکه یا پیشنهاد لرئ، نو مهرباني وکړئ موږ ته یې په کمنټ باکس کې پرېږدئ. تر بیا چې زه حاضرېږم، تر هغې مو په پاک رب سپارم. هر چیرې چې یاست الله مو مل شه. Thank you so much for watching.